السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کابل ټکی کام کتونکو اوریدونکو ښه راغلاست. دا د نن ورځې مهم خبرونه. د بغلان ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د کابل ادارې لسګونه کارکونکي طالبانو سره یوځای شوي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د بې هندۍ رسنۍ سره په خپلو څرګندونو کې ویلي چې هند باید خپل اندېښنې په مستقیمه توګه له طالبانو سره شریکې کړي. طالبانو د ملا اختر محمد منصور د جایدادونو په اړه خپاره شوي راپورونه بې بنسټه وبلل. غور ولایت کې حکومتي ځواکونو لاریونوال په ټانګونو وهلي، 15 تنه یې په ډزو وژلي او 19 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د کندهار والي حیات الله حیات او یو شمېر ساتونکي په کرونا وایرس اخته شوي دي. د کندي ولایت کې موټر چپه کېدو له امله 19 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ایران پولې ته څیرمه 6 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. المان کې له اوږدې مودې تړل کېدو وروسته جوماتونو پرانیستلو ته اجازه ورکړل شوه. لیبیا کې حکومتي ځواکونو سره په نښته کې د حفتر 80 تنه جنګیالي وژل شوي دي. د خبرونو پای.